ځان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان اسلامي امارت د عالي تحصیلات پخوانی وزیر شیخ عبدالباقي حقانی نن له هغه موټر څخه لیدنه وکړه چې د یو افغان ځوان لخوا جوړ شوی و. دغه موټر چې په نړیواله کچه مشهور شو، لیدنې ته یې ورسره شیر محمد عباس ستانکزی او د لوړو زده کړو پخوانی وزیر او اوسنی د امتحاناتو د کمیټې مشر ورغلی و. ښاغلی شیخ عبدالباقي حقانی په دغه لیدنه کې د تعلیم پر اهمیت ټینګار وکړ. هغه په خپلو خبرو کې وویل لکه څنګه چې د اسلامي دولت قیام فرض ده، همداسې د اسلامي دولت ساتنه هم فرض ده، او دغه ساتنه چې په کومو وسایلو ترسره کیږي، د هغې وسایلو جوړول، چمتو کول او آماده کول هم فرض دي. همدارنګه هغه وسایل چې په هغې باندې د اسلامي دولت سرحدونه ساتل کیږي، د هغې برابرول، دښمن ته په هغه اندازه تیاری کول چې د دښمن مخه پرې ونیول شي، د ټولو برابرول فرض عین دي. همدارنګه ښاغلی شیخ عبدالباقي حقانی په خپلو خبرو کې وویل چې په اسلامي امارت د یو اسلامي حکومت په توګه دا فرض ده او مکلفیت ده ترڅو عصري او دینی تعلیم دواړو زمینه برابره کړي. ښاغلی شیخ عبدالباقي حقانی په خپلو خبرو کې وویل دشمنانو نه د دغه نظام ساتل د دې واجب او دا اله کېږي چې موږ وسایل ولرو، موږ خپل ټانک ولرو، موږ خپل جهاز ولرو، موږ نور ضروريات ولرو. لکه څرنګه چې د اسلامي حکومت اقامه کول واجب، ساتل یې واجب، او هر هغه وسایل چې په هغې باندې موږ خپل نظام ساتلی شو، خپل ملت ساتلی شو، خپل سرحدات ساتلی شو، هغه هم واجب، د هغې علم دا هم واجب. نو د اسلامي حکومت دا د الله تعالی یو ډېر لوی نعمت دی، او دغه اسلامي حکومت چې دوام پیدا کړي، بقا پیدا کړي، دا به هله پیدا کړي چې دا د مسلمانانو هغه ضروریات دا هم پوره کړي. د هغې لپاره د تحفظ وسایل دا هم ولرو. د مسلمانانو ضروریات پوره کول دا د اسلامي حکومت فریضه ده چې د مسلمانانو ضروریات به پوره کړي، او دا فرض مستحب نه دي. لکه څرنګه چې په اسلامي حکومت باندې د مسلمانانو دینی ضروریات پوره کول واجب دي، همدارنګه په اسلامي حکومت باندې د مسلمانانو دنیوي ضروریات پوره کول دا هم واجب دي. نو چې هر کله واجب دي، نو اوس دې ته د اسلامي حکومت توجه دا ضرور ده. دا د اسلامي حکومت هغه ذمهداري جوړېږي چې څنګه د مسلمانانو ضروریات دا پوره کړي. د مسلمانانو ضروریات وخت باندې فرق کوي. زموږ فقها لیکي چې کله یو سړی کور ولري، دا په ضروریات کې یو کې داخل دی، نو په دې کې زکات نشته. دارنګه یو سړی سورلي ولري، موټر ولري، دا په ضروریات کې یو کې داخل دی، په دې کې زکات نشته. نو سړی د کور سامان ولري، وسله ولري، خادم ولري، دا په ضروریات کې یو کې داخل دی. موټر د مسلمان لپاره دا په ضروریات کې یو کې داخل دی. دا د هر مسلمان ضرورت دی، یوازې د غني نه، د ټول مسلمانانو. اسلام وایي دا ستا ضروریات دي، په ضروریات کې کې داخل دي، د دې نه بغیر ستا مطمئن ژوند مخې ته نه راځي. چې کور ونه لري، ګاډی ونه لري، د کور سامان ونه لري، وسله ونه لري، خادم ونه پوره کول د یو اسلامي حکومت هغه ذمهداري. کوشش پیدا کړي چې قوي دینی مراکز ولري چې د مسلمانانو دینی ضرورتونه څنګه دا پوره شي، او په همدغه طریقه باندې داسې قوي تعلیمي او تحصیلي مراکز ولري چې د هغې په وجه باندې داسې ځوانان وروزلی شي چې د مسلمانانو دنیوي ضروریات دا څنګه پوره کړي شي. زموږ د دین په کتابونو کې دا یو کلیه ده چې هر عمل چې د هغې کول واجب، د هغې علم دا هم واجب. منځ کول واجب، زکات ورکول واجب، روژه نیول واجب، حج ادا کول واجب. نو د هغې علم دا هم واجب دی. طلب العلم فریضه علی کل مسلم. نو هر عمل چې د هغې کول واجب وي، نو د هغې علم دا هم واجب. په همدغه طریقه باندې د یو اسلامي حکومت اقامه کول زموږ د دین په کتابونو کې دا واجب بلل شوي. ونصب للامام واجبون، اسلامي حکومت اقامه کول دا واجب. دارنګه علم هم واجب دی، دارنګه ساتنه هم واجب دی. اسلامي حکومت په اقامه کولو وروسته د هغې علم او د هغې ساتنه دا دواړه واجب دي. په دنیا کې چې موږ ګورو مسلمانان په دواړو میدانونو کې مقروض دي.
نه د اسلامي حکومت اقامه کړي او نه ورسره د اسلامي حکومت د اقامه کولو علم شته د چلولو علم شته. موږ د افغانستان مسلمانانو یو فرض ادا کړی دی چې د اسلامي حکومت اقامه ده، لیکن په دې دویم فرضو کې موږ د اسلام مخروج یو د اسلامي حکومت اقامه د هغې لپاره د دوام او د بقا اسباب برابرول، د هغې علم په دې کې موږ مخروج یو. نو که یو طرف ته د اسلامي حکومت اقامه دا واجب ده، نو بل طرف ته علم واجب دی. که یو طرف ته د اسلامي حکومت اقامه کول واجب دي، نو بل طرف ته د اسلامي حکومت ساتل د هغې لپاره د بقا او د دوام اسباب برابرول دا هم واجب دي. اسلامي حکومت دشمنان په دنیا کې زیات دي، په ټوله اسلامي دنیا کې چې موږ دا په داسې حال کې ده چې پرون د دغه موټر لیدلو ته د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد هم تللی و او هلته یې د دغه موټر جوړونکي تشویق او همدارنګه په نغدي انعام یې ونازول او هغوی ته یې د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړ. دوران ویجاړ وطن مو نور که خدای کول جوړیږي، تبریک شه افغانانو، د ټولو دښمنانو پلانونه مو شنډیږي، تبریک شه افغانانو. دوران ویجاړ وطن مو نور که خدای کول جوړیږي، تبریک شه افغانانو، د ټولو دښمنانو پلانونه مو شنډیږي، تبریک شه افغانانو. هیواد ګورئ سینګار په قرآن زیب او زینت دی، هر خواته خوشحالي ده، خپل حق حقدار ته رسي، کور د عدل و عدالت دی، هر خواته خوشحالي ده. د عدل محکمې ته هر خاین نن راکشیږي، تبریک شه افغانانو، د ټولو دښمنانو پلانونه مو شنډیږي، تبریک شه افغانانو. دوران ویجاړ وطن مو نور که خدای کول جوړیږي، تبریک شه افغانانو، د ټولو دښمنانو پلانونه مو شنډیږي، تبریک شه افغانانو. ټغر د شر فساد خو ټول ګران افغانستان شو، آزاد ازادي ده، غلیم ته مو نن ګور شرمنده په ټول جهان شو، آزاد ازادي ده. دوران کنډوالې په آبادیو به بدلیږي، تبریک شه افغانانو، د ټولو دښمنانو پلانونه مو شنډیږي، تبریک شه افغانانو. دوران کنډوالې په آبادیو به بدلیږي، تبریک